بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د ډاب اډیشن سی 6 مینوالو علامه خوشحال آباد لره دوستانو ډیر ملګری زموږ څخه غوښتنه کوي چې یو ویډیو لا پر ډاب اډیشن سی 6 باندې جوړه کړه. زموږ سخت ورته ضرورت دی دوستانو. هغه دا چې وای موږ په خپل کمپیوټر یا په ډاب اډیشن سی 6 کې موږ سیټینګ جوړ کو چې نات یا بیان ته په اپلا ورکو. دا موږ نسو کولای او بیا دغه سیټینګ موږ سیو کولای نسو. دا یو او بل دا چې وای یو څوک موږ ته یو سیټینګ راواستوي چې دا په خپل ډاب اډیشن سی 6 کې راپورته کړه، موږ دا هم نسو پورته کولای. که چیرې دا طریقه راته وښیه دوستانو، دا ډیره اسانه طریقه ده، انشاءالله هیڅ مشکل پکې نشته. ورځم ډاب اډیشن راخلاصوم. ډاب اډیشن چې مې راخلاص کړي، ډاب اډیشن ته یو نات یو شی راپورته کوم. دا سو اوس ورځم دلته مولټي ټریک ته، مولټي ټریک دا وهم. اوکې یس. دلته چې رالم دلته لیکل دی میکسر، دا میکسر وم، دا ځای راواوښتي. اوس چې کوم سیټینګ موږ جوړ کړی دی، ریور ته مې خپل لمبر ورکړی دی، یو هیکو ته مې خپل ورکړی دی، کمپریسر ته مې خپل ورکړی دی، ایکوالایزر یا ماسټرینګ چې موږ استعمالو هغه ته مې خپل ورکړی دی. لمبرونه یو یو به ګوټ ته به خپل لمبر ورکې. راځم دا ځای راخلاصوم. اوله پلا ورځمه دلته مثال ایکو راپورته کوم، دا یو. بیا پسې ورځمه چې په ایکو پسې موږ څه شي ورکوو، کمپریسر ورکوو، بل څه شي ورکوو هغه راپورته کوم، دا دوه. بله پلا بیا ورځم چې په دې پسې بیا موږ بیا څه شي ورکوو، ماسټرینګ ورکوو، کم شی ورکوو هغه راپورته کوم، دا دا صرف د دې دپاره درته ښیم چې ستاسې سر په خلاص شي. نور بیا تاسې خپله کولی شئ چې خپل نات یا بیان ته کم شیان تاسې ورکوئ، پر هغه ترتیب باندې تاسې راپورته کړئ هغه شیان، هغه د ځان سره سیو کړئ. دا اوس ما فلحاله دا درې شیان راپورته کوو. تاسې کولی شئ چې هر څو شیان تاسې بیان ته ورکوئ، کائنات ته ورکوئ، هغه ټوله راپورته کړئ. د ټون سما سیوه او کورس سما سیوه نور ټول شیان تاسې کولی شئ. کورس او ټون ځکه نه کې راپورته کوو، هغه ځان ته لګېږي. اول ټون نات ته ورکول کېږي، بیا دا نور شیان ورکول کېږي. کورس مې ځکه یاد کړئ، کورس پر یوه کړۍ باندې لګېږي، پر یوه نه لګېږي. هغه د دې دپاره دا شیان چې موږ دلته راپورته که دا ټول مکمل په یوه پلا باندې پر نات لګېږي. اوس دا چې مې دلته راوړ، دا اوس زه ورځم سیو کوم یې. دلته رالم فایل ته، پسې رالم سیو ته، دلته دا ځای راواوښتې، دلته راځم په براوزر کې خلاصوم. اوس زه چیرې ږدم؟ د کمپیوټر پر مخ باندې ږدم، ډیسکټاپ باندې. ته کولی شې چې په دلته په ډي کې کښېږدې یا په ای کې کښېږدې، خو زه فلحاله دلته ښکاره ږدم. ډیسکټاپ مې ووهي، سیو مې ووهي. اوس دلته څه شي نوم ورکوي و دغه ته، دا سیټینګ ته مثال زه ورکوم، دا دی NBH، دا نوم ما ورکوي. صحیح سو؟ اوکې دا یو نوم سو. اوس ورځم ډاب راکښته کوم. دا دی اوس چې کوم نوم ما ورکړی و هغه دا دی رالی دلته. دا اوس سیو سو. دا ته بیا بل چا ته مستولی شې، دا سیټینګ تا جوړ کړي، بل ملګري ته هستی په دا طریقه سره اوس دا ته کولی شې چې وایستی. او هغه چې تاسو ته یو څوک سیټینګ راواستي، ته په خپل ډاب اډیشن کې څنګه راپورته کړي هغه طریقه درته ښیم. اوس دا ځای چې دې راوستلی دی، دا میکسر یاد لره، دا ځای چې راولې دا میکسر به وایې، دا ځای خپله راځي. که دا ځای ولو بیا دا رقم دی. بیا ټریک راغلی دی، دلته ټریکونه جوړیږي. میکسر یې ووهئ، دلته رالم، دا هغه مې راخلاص کړي. اوپن فایل، اوپن فایل ته چې رالم، اوس دلته زما سره یو سیټینګ پروت دی چې هغه دلته د شیراني په نامه. اوکې اوپن. دا چې مې اوپن کړي، دا دلته راپورته سو، دا دی رالی. اوس په دې کې چې کوم شیان استعمال شوي دي هغه شیان دلته دا دې ښکاره سو. اوس دا زه په خپل ډاب اډیشن کې هم سیو کوم چې بیا ماته اسانه یې، مشکل نه وي راته. دا به راخلاص کړم، دلته به ولیکم 1 2 3 4 هر څو ته ورکولی شي. اوکې اوس به راسې دلته، دا به ووایه دا ځای اوس نات دی مثال. اوس هغه کم سیټینګ چې ما راپورته کړي چې بل چا ما ته راستولی دی، هغه 1 2 3 ما ورکړي وه. دلته اوس دا دې لیکلي دی 1 2 3، دا مې راپورته کړي. اوس زه کولی شم چې دې ته په یوه پلا باندې دغه سیټینګ ورکړم، ټول نات ته یې ورکوې، خالي اپلی باندې و. اپلی چې دې پر ووایي دا ګډ شیان په یوه پلا باندې پر دا نات ولګېده. یو ټون ما درته وویلی چې ټون په کړی کړی خلک لګوي، او کورس چې دی یوه ته یې ورکوي، یوه کړۍ ته یې نه ورکوي. د دې سما سیوه ټول مکمل شیان په دې کې شته. کمپریسر هم پکښې دی،
اکوم کې پکښې د ایکوالیزر کې پکښې د هر شی ته کولی شي چې په دې ځای کې ودرې په دا یوه بټن باندې ټول ولګې. دا طریقه سوله د سیټینګ د راپورته کولو او هغه طریقه سوه د سیټینګ د جوړولو. انشاءالله په دې به مې سر خلاص سوی وي، مشکل به نه وي پکې. که چیرې بیا هم مشکل و بیا هم کولی شي چې زموږ څخه غوښتنه وکړي. خوښ خوشحال او آباد اوسئ. د دعاګانو په هیله م یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.